د نارینه اولاد دپاره که د یا بار المصور د دې وظیفه رونیسي ورځې مسترسل وکړي د الله جل شانه به تاسو ته نارینه اولاد درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د الله جل شانه یو دوه داسې نومونه ښیمه. کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ د الله جل جلاله به تاسو ته نیکمله اولاد درکړي، بالخصوص نارینه اولاد به درته رب العالمین درکړي. د نارینه اولاد د حصول دپاره د یا بار المصور دا وظیفه اووه ورځو دپاره راونیسه چې څنګه طریقه درته ښیم همغسې طریقې سره وکړه. تعداد انتهایي کم د 21 شپېرې کول دي، لیکن طریقه چې درته څنګه ښیم همدغې طریقې سره دا چې دې عمل وکړه، انشاءالله چې الله جل شانه به تاسو ته اولاد درکړي. ښه غرونه او خویندې چې هغه د اولاد رنګه د بهترین نعمت نه محرومه دي، د هغوی اولاد نه کېږي. که هغوی یو هفته دا عمل مسلسل وکړي نو الله جل جلاله به په هغوی باندې مهربانه شي او یو نیکمله اولاد به ورته ورکړي، او خصوصا نارینه اولاد به ورته رب العالمین ورکړي. لیکن د هغې نه مخکې ورته یو خبره کوم، کله چې سوال کوئ د نارینه اولاد سوال کوئ نو ورسره د نیکمله او صالح اولاد سوال کوئ. ولی بعضې اولاد چې پیدا شي نو هغه بیا د انسان دپاره دردسري، انسان د هغې د لاسه یعنی مور او پلار د هغې د لاسه انتخابي پریشانوي. نو چې کله هم سوال کوي نو ورسره د نیکمله اولاد سوال کوي چې یا الله ما ته اولاد راکړي، خو نیکمله اولاد را راکړي. چې اولاد پیدا شي یو خو به د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه تاسو ته چې دې اولاد درکړي، بل هغه اولاد به د ستاسو نیکمله وي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه ډېره زیاته اسانه ده. د کومې زنانه چې په اړه کې دغه خواهش وي چې ما ته د الله جل شانه نارینه اولاد راکړي، نو هغه د اووه ورځې مسلسل د روژه ونیسي، په دې کې د قضا نه کوي، نفل روژې د ونیسي اووه ورځې. او چې کله د ماښام افطاري کوي، یعنی د ماښام چې کله چې دی هغه روژې ماتې کوي نو روژې ماتې دی په ساده اوبو باندې وکړي، او چې کله اوبه وڅکي د هغې نه پس به 21 شپېرې داسې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا بار المصور یا بار المصور یا بار المصور. 21 شپېرې د ووایي. دغه ټیم کې به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او الله جل شانه نه به سوال وکړي یا الله ما ته نیکمله صالح فرزند اولاد راکړي. الله جل شانه تر دغه رنګې مسلسل تر د یو هفتې پورې همدغسې عمل کوي. دا سوال به کوم وخت کې کوي نو چې کله روژې ماتې کوئ، دا روژې ماتې نه مخکې به هم تاسو سوال کوئ، یعنې چې تاسو لا خوراس کار دا چې کوم دی تاسو نه کړی، د هغې نه مخکې یعنی چې مثلا چې کوم دی دغو ته اذانونو ته 1 منټ 2 منټه پاتې شول، په دغه ټیم کې به تاسو سوال وکړئ او دغه د الله جل جلاله نه به سوال وکړي یا الله ما ته نیکمله اولاد راکړي. بیا چې کله اوبه وڅکي او د اوبو نه پس دغه وظیفه وکړي 21 شپېرې یا بار المصور په آخر کې به ووایي جل جلاله، نو د هغې نه پس بیا لاس پورته کړي او الله جل جلاله ته به سوال وکړي یا الله ما ته نیکمله اولاد راکړي. یو هفته مسلسل دا عمل په دې طریقې سره کوه. دا کومه طریقه چې مې درته وښوله انشاءالله چې الله جل جلاله به تاسو ته نیکمله صالح فرزند اولاد درکړي، نارینه به درته درکړي. محترمو، یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.